الحاج قاری برکت الله سلیم شینواری. برکت الله سلیم شینواری د ملا ګل اجان زوی او په 1426 کال د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. د افغانستان نوموتی قاري د قرآن دی چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د لوی څښتن کلام په غږیزه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. لا کوچنیوالي په دیني زده کړو پیل وکړ. سلیم شینواری وکولی شول چې په 19 کلنۍ کې د قرآن 7 ډوله قرائت وکړي. د قاهرې نه تر راستنېدو وروسته لومړی په ننګرهار کې او بیا کابل ته ولاړ. کابل په دارالعلوم او دارالحفاظ کې ښوونکی و. نوموړی د قرآن شریف 12 نړیوالې سیالۍ ګټلې دي. د کتابونو په لیکلو یې پیل وکړ او د برکت تجوید 2 کتابونه یې ولیکل. د افغانستان په رادیو کې د قرآن قاري و. د دې ترڅنګ د افغانستان د قاریانو ټولنې مشر هم و او استاد د قرآن شریف تلاوت 12 نړیوالې سیالۍ ګټلې دي چې په نړۍ کې داسې شخصیتونه کم لیدلی شو. همدې چارې قاري صاحب د افغانانو د ویاړ نښه ګرځولې. قرآن شریف یې هم تفسیر کړی دی او اوس هم شاګردان روزي. په کابل کې یو شخصي مدرسه هم لري. برکت الله سلیم شینواری شاعري هم کوي او د ناکامې مینې په نامه یو شعري ټولګی هم چاپ شوې ده.